عزتمند لیدونکو بیا هم په خیر راغلاست. په افغانستان کې د داخلي پروژو تطبیق د اقتصادي دیپلوماسۍ یوه اساسي او مهمه برخه په داخل د افغانستان کې د اقتصادي زیربنا و بنسټ ایښودنه هغه موضوعات دي چې په داخل او خارج د افغانستان کې د اسلامي امارت دغه پالیسۍ څخه هرکلی شوی ده. په همدې تړاو راسره قدرمن میلمه د پوهنتون پخوانی استاد او د چارو پوه ښاغلی اشراق بینځی صاحب ملتیا کوي. بینځی صاحب په خیر راستي پروګرام ته. په افغانستان کې د داخلي پروژو تطبیق او د وروستۍ بیا رغونه په افغانستان کې او په ښارونو کې د څه ښکارندویي کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امید صاحب تاسو ته او ستاسو د تلویزیون تخنیکي همکارانو، لیدونکو او اوریدونکو د افغانستان ټول مجاهد ولس ته بار دننه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. علیکم السلام. او د میلادي کال مبارکي هم ورته وایم. ستاسو پوښتنې ته راځم چې د 2015 کال کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې او هڅې چې په دې اړه کړې دي څومره ارزښت لري او څومره پراخوالی موندلی دی. بالکل اصلا نه یوازې د دې کال په اوږدو کې بلکې د اول نه چې شروع یې کړې ده، خو د هر کال طبیعي خبره ده چې راتلونکی کال د مخکې کال نه هغه پراخوالی او کیفیت او کمیت د ټولو تولیداتو او د فابریکو جوړولو دا ټول نور زیاتوالی کوي، پراخوالی کوي. نو الحمدلله د قوشتېپې کانال چې په آسیا کې څه کوي چې حتی د اروپا او د آسیا په کچه باندې د افریقا په کچه د ټولو برازمونو په کچه تقریبا یو لویه پروژه ده. او صحیح خبره ده چې ډېرې پروژې هغه شروع یې د تېرې ادارې وخت کې شوي وي، خو هغوی به فقط تیږه کېښودله دې دپاره چې خپل نوم وکړي او نور بیا خاورې پرې واړولې، هغه پروژه به په ځای پاتې وه. او همداسې ټول دا د کابل ښار پروژې کار هم مخکې شروع شوی و. مثلا دا د بعضو بندونو د ورېښمو لار، دا د ټاپې پروژه، دې ته ورته دا شیان ټول څه مخکې شوي او څه د اسلامي امارت د راتګ سره شروع شوي و چې تقریبا دغه 2015 کال ډېرې پروژې تقریبا ترسره شولې، یعنې حاصل ورکولو ته آماده شولې. او په کار لکه خپله قوشتېپې کانال تقریبا زیاته برخه اوس هغه د خړوبه شوې ده او ځمکې په زمیندارو په خلکو باندې ویشل کېږي، یا مفت او یا کنه لکه دا مهاجر چې د پاکستان او د ایران نه راغلي دي شاید دوی ته تقسیم کړي او ځینې په ځینو خلکو باندې وویشي او دې په څنګ کې نور هم ورسره برابر کړي. بینځی صاحب، په افغانستان کې د داخلي پروژو دغه لویو پروژو په تطبیق کې د خلکو لپاره په کومه کچه فکر کوئ د کار زمینه مساعده شوې وه چې دوی وکولی سوی په دغه پروژو په تطبیق کې هم د هېواد د ابادۍ لپاره کار وکړي، هم د ځان لپاره یو دنده وګوري؟ دا ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. ما دې باره کې غوښته چې لا د مخکې پوښتنه کې لا دا خبره ورسره یو ځای کړمه، خو تاسې اوس په خپله دې پوښتنه وکړه، ما لپاره زمینه مساعد شوه چې په اړه خبرې وکړم. اصلا دا د مهاجرو راتګ د ایران او پاکستان او یا د نورو اروپایي او غربي هېوادونو نه چې افغانستان ته را روان دي او یا راغلل، او دغه د قوشتېپې کانال په شانته یا داسې نورې لکه ټاپې پروژه ډېره لویه پروژه ده چې د ترکمنستان نه شروع کېږي او افغانستان نه تېرېږي، بالاخره پاکستان او هند او بنګلادیش ته رسېږي. همدارنګه دا د اورګاډي پټلۍ چې اوس شروع شوي دي د هر طرف نه، مثلا هم د ترکمنستان او هم د ازبکستان او هم د تاجکستان او د ایران د لارې نه او هم د پاکستان د لارې نه او د هر طرف نه منځني اسیا ته او هر خواته چین د ورېښمو لاره چې شروع شوې ده، دا مثلا د ایران خواته ځي پراخوالی مومي او دا د ورېښمو لاره یعنې چین د عربي او غربي هېوادونو سره نښلوي. نو دا د خلکو په راتګ سره چې د مختلفو ځایونو نه مهاجر که دا ځایونه جوړ وي او کافي خلک او یا پرسونل فني موږ نه لرل، ځکه دا زیاتره مهاجرین چې بهر ته تللي دي هغوی ډېرې نوې زده کړې ترلاسه کړي دي او تجربې ترلاسه کړي دي او په عین حال کې یو اندازه ځینې د سرمایو سره راځي، ځکه ځینې پروژې او ځینې کړنې یعنې یو اندازه سرمایې او بودیجې ته ضرورت لري. نو که په داخل کې نه وي نو د خارج ته چې کوم مهاجر ورونه را روان دي یا لکه د بهر کې چې مثلا مشت او دلته سرمایه گذاري کوي لکه میرویس حاجي په شان ته چې تقریبا $10 بلیون د $10 میلیارد دپاره یعنې تقریبا
څو میلیونه نه پیګون څونه واټه زره واټه 10,000 مگاواټه برق در بله قدرمن بینزی صاحب 10,000 مگاواټه برق د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت باندې او لس یا همدا خبره ما کوله چې 10,000 میگاواټه د 10 میلیارد دغه په اندازه باندې دا ډېر لوی اندازه ده دا بیخي د تعجب او د حیرانتیا وړ چې اسلامي امارت یو انقلابي حکومت ته چې د 100 کالو څخه چې د 500 کالو په اوږدو کې د ډېرو طوفانونو سیلابونو او شهادتونو او مهاجرتونو او د ټولو باوجود د افغانستان څو کرته په کندواله بدل شو بیا هم په دې 100 کالو کې په دومره سرعت باندې هر څه روان دي چې بیخي د دنیاوال هم ورته حیران دي او موږ خپل اسلامي امارت مشران ورته حیران دي یقینو یو اسلامي مشر سره ما خبرې کولې هغه ویل چې باور کوي دا ځینې کارونه چې روان دي وي موږ د فکر کولو کوم چې خوب ګورو حتی د کابل کې د قدرت تسلیمېدل چې امریکایان وتل او غلام اداره د امریکایانو د مخه وتښتېده او د دې فکر خداو چې دوی سره بګن یو شریک حکومت رامنځته کی مګر الله تعالی هغه سينه غوښتل ځکه شریک حکومت سره بیا جنجالونه ملګری او داغه د علاوه خدای تعالی مغه په خپل وتښتول هغه اصلي خلک یې پاتې شول چې هغه خپل د امارت سره وسکار کوي 15 کسان ډیر غټه خبره ده چې په خوا به یو طالب په نوم به سکونه وجبه او یې باندې کو او دا اوس 15 مهاجر د اسلامي امارت د مجاهدینو او د مشرانو سره په فیصدي باندې حساب کې تقریبا 90% د تیری ادارې دی او 10% به د اسلامي امارت مشران او کشرانی زیاتره د پولیس او د عسکري کارونه تر سره کوي نو دا معنی چې تقریبا هم شمول حکومت د وخت کې خدای رامنځته کوي چې حتی امارات هم تصور نکوه بله په دې برخه کې قدرمن بینزی صاحب د افغانستان اقتصاد محوره پالیسي او په اقتصادي ډیپلوماسۍ باور څنګه ارزوي څومره اړینه او یو ښه عمل و چې په دې برخه کې باور ترلاسه سو په اقتصاد باندې پایل وسو یعنی باور وکړه که ارڅ ورته خدای تعالی نصرت ته امیده د اقتصاد محوره پالیسی چې په لارې واچوله چې مونږه د یو هیواد لپاره د بل هیواد سره دښمنیم نه کوو او دوستیم نه کوو ټول هیوادونه دلته کولای شي چې د اقتصاد په اساس باندې راشي مثلا خپل رقابت کې او برخه یو پروژه پلاس کې واخلي او هم به دوی ته ګټه شي او هم به موږ ته ګټه شي او په افغانستان کې اوس دې لپاره الحمدلله ډیر ظرفیتونه او فرصتونه آماده شوي دي نو په کار د امریکا لیوالتیا لرلې دا اوس خلیلزاد راغلی د کابل ته شاید په دې مسایلو باندې بحث کړی دا د امریکا راتګ او دلته بیرته د اسلامي امارت سره کدا چې تاسو یو ډاک غونډه وطن وي یا مثلا حکومت د سیویل کا سودان او سومالي په شان ته بیا خو کله د امریکا څخه چې روسي او چینم زړه نه کوي چې دلته راشي سرمایه‌ګزاري وکړي د سرمایه‌ګزارۍ لپاره درې خبرو ته ضرورت دی یو اخلاص د چارواکو دویم امنیت او دریم عدالت دا درې واړه په ډیره اوچته کچه چې په یو جهان په یو هیواد کې نشته مګر افغانستان کې شته نو د ټولې دنیا سره او بل خوانه د افغانستان معدنیات او د ځمکې لاندې باندې د نفت او غاز او د تورته د زراعت د مخنه دومره حاصل چې د افغانستان ځمکه کوي او دا کم کیفیت باندې دا نه په امریکا کې شته نه په اروپا کې شته نه په عربي ملکونو کې شته او نه پاکستان کې شته نو دا هغه څه دي چې هم ځمکه حاصل خیز او ډیر خوندور او هغه مواد لري چې د زراعت او د مالدارۍ لپاره ډیر دغه پکې د کیفیت لوړوي او د حاصلات کمیت هم زیاتوالی کوي او هم دغه د هم باراني او د وبو دا ګوره په پاکستان کې مثلا په نور ځایونو کې تیل یو بل شی دی افغانستان کې دا وبو د تیلو نه ډیر اهمیت لري طلاو نه ډیر اهمیت لري بله قدرمن بینزی صاحب محتاج دی ایران هم زمونږ وبو ته محتاج دی او دا په افغانستان کې پریمانه منتها کار کول ته ضرورت لري چې دا اداره شي کنټرول شي او د ځمکې خړوب شي او خلک هم د مهاجر د هر طرف نه روان دي او هم مهاجر راځي او هم ورته پروژې جوړیږي نو دواړه په یو مخ باندې ان شاء الله په دې لړ وخت کې بل شانته دغه د ستونزې به موجودي مګر په اوږدمهاله وخت کې به افغانستان زه یقین لرم چې جاپان او ډیرو رسیدلو ملکونو سره به سیالي وکړي بله قدرمن بینزی صاحب د اسلامي امارت مرکزي ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په تیر 2015 میلادي کال کې 9 نوي سفرونه د چارواکو لخوا بهرنیو هیوادونو ته ترسره شوي دي دا سفرونه د سوداګریزو اقتصادي او همدارنګه د ډیپلوماټیک اړیکو د پیاوړتیا په موخه ترسره شوي دي د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه ارزوئ ولا دا خو د امریکا عمل خو کوشش دا چې په نظامی ډګر کې ماته شوله به کوشش کوي چې په اقتصادي او سیاسي محاذ کې
اسلامي امارت ته ماتې ورکړي او هم په دنیا کې د انزوا سره مخامخ کی او هم په داخل د افغانستان کې چې بیکاری زیاته شي او خلک د لوږې سره او د نامنیو سره مخامخ کیږي، خود په خوده به مشکلات او ستونزې رامخته کیږي. مګر برخلاف توقع هم په داخل کې امنیت دونه رامنځته شوی، عدالت په زور باندې او هم خلک دونه خوشاله دي چې هغه چې د خلکو فکر کوي چې دلته منګه قومونه ویشلي دي او تنظیمونه رامنځته کړي دي او دا به په خپل منځو کې او بل خصوص د افغانستان د اسلامي امارت د مجاهدینو په مقابل کې هر ډول ستونزې زیږي او جوړوي به مخ ته رواني. مګر برخلاف ټول د کابل ته درغلو مدرسې څلور کال د مخه همدغه دغه کابل پوهنتون خوا کې چې زیاتره د اهل تشیع خلک ډیر اوسېږي او باور کوي چې هر چا ما پوښتنه کوله ول به دا بيخي مونږ ته ویل خدای تعالی یو لوی نعمت را لېږلی دی، دغه مونږ هیڅ باور نه کوو او مونږ داسې قانع شوي په تېره اداره کې چې بس دا خلک به مونږ خوري. مګر برخلاف د خوړلو په ضد باندې یعنې زمونږ داسې دي لکه ورونه او حتی چې دفترو ته ورشو مونږ سره په ټغر باندې په ځمکه کښېني او یعنې مونږ هیڅ مشکل نه لرو. مثلا کومه قسم ورته پیښه شي بې د رشوت نه او بې د کوم اداري فساد نه هغه په مخه ځي او عدالت حق حقدار ته رسیږي. نو دا معنی چې د 2015 کال څه کې چې د 4 کال په اوږدو کې اسلامي امارت د 100 کالو مزل کړی دی په هره ساحه کې، هم په اجتماعي لحاظ، هم په سیاسي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ او هم د امنیت ته مخې نه او هم د ملي یووالي د مخې نه چې د افغانستان کې رامنځته شوې ده. ډیره زیاته مننه کوم د پوهنتون پخوانی استاد او همدارنګه د چارو پوه هغه اشرف بینځي صاحب چې زموږ سره په بحث کې ګډون وکړلو. تاسو هم مننه. تاسو لیدونکو او اوریدونکو څخه هم نړۍ مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره وي. تر بیا ښې چارې.